د پاکستان د فوز لخوا د جماعتونو د لاسپیکرونو لارې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د ټاکل شوي ضرب الاجل د پای ته رسیدو اعلان. آپ حضرات کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ایسے تمام اشخاص جن کے پاس اس ملک پاکستان میں ٹھہرنے کی کوئی دستاویزات منظور شدہ نہیں ہے. په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د پاکستاني پوځیانو لخوا د ټاکل شوي ضرب الاجل په ختمېدو سره د کډوالو ځورولو شدت موندلی. د دغو پناه غوښتونکو په وینا دا نه یوازې دا چې د پاکستاني پوځیانو له ناوړه او غیر انساني چلند سره مخ دي بلکې د هغوی شتمني هم د پاکستاني فوجیانو لخوا په زور اخیستل کیږي. د سیاسي چارو کارپوهان د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستاني حکومت کړنې د نړیوالو قوانینو او د کډوالو نړیوال سازمان خلاف بولي او له اسلامي امارات څخه د افغان کډوالو د ستونزو د هواري غوښتنه کوي. اخراج مهاجرین افغان از پاکستان خلاف تمام نرم‌ها، پرنسیب‌ها و منشور سازمان ملل متحد میباشد. حکومت پاکستان در طول 43 سال از مهاجرین افغانستان استفاده سو کرده. همیشه اونا را حالی دست قرار داده و بالای سازمان‌های بین المللی، حکومت‌های بزرگ و حکومت افغانستان من حیث آله فشار استفاده کرده. در این اواخر هم در سر زمستان که هوای افغانستان رو به سردی است، اخراج مهاجرین افغانستان یک ظلم، یک استبداد حکومت پاکستان به شمار می رود. په داسې حال کې چې د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو سازمان او نورو نړیوالو سازمانونو له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل یو بشري ناورین بللی او وایي چې د پاکستان حکومت باید په زوره د افغان کډوالو د نیولو پریکړه لغوه کړي.